سلام ملګرو، آیا تاسو تمرکز کولو کې ستونزه لرئ او په ساعتونو په یو عادي ټاسک یا درد کړل شوي دندې باندې وخت ضایع کوئ او بیا هم نشئ کولی چې هغه پای ته ورسوئ یا هم ذهن ته یې وسپارئ او هغه دندې چې سختې وي ډېر ذهني فعالیت ته اړتیا لري د هغه څخه لرې تښتئ نو تاسو یوازې نه یاست. دا یوه عمومي مسله ده. که غواړئ سخت کارونه ژر پای ته ورسوئ نو د هغه لپاره تاسو کولی شئ چې یو وخت وټاکئ، لکه په موبایلونو کې ټایم سیټ کړئ یا مشخص کړئ او ټول الکترونیکي موبایلونه یا ټابلیټونه سایلنټ کړئ یا هم غږ یې بند کړئ او هغه څه چې ستاسو کارو ته مزاحمت جوړوي، ستاسو تمرکز خرابوي، د هغه مخنیوی وکړئ. موږ کولی شو د مختلفو طریقو څخه کار واخلو تر څو چې خپل تمرکز لوړ کړو یا ډیر کړو. کولی شو یو ټو ډو لیست یا د ورځې د دندو لیست جوړ کړو چې په هغه کې د ورځې ټول اهداف لیکل کیږي او د دندې لومړیتوب په اساس دا دندې بشپړ کیږي. بل له ځان سره دا ووایه چې زه په دغه کار 10 نه تر 40 دقیقو پورې په تمرکز کوم یا ډیر سخت کار کوم او ټول هغه څه چې زما ذهن منحرف کوي هغه به بند کړم. دا د بیړې احساس ذهن دې ته آماده کوي تر څو د زده کړې او د تمرکز موډ یا حالت ته لاړ شي. په دغه حالت کې ذهن اډرینالین هورمون او اسیټیل کولین هورمونونه منتشروي چې د انسان بدن کار ته آماده کوي. په دغه حالت کې انرژي لیول او تمرکز لوړیږي او د زړه ضربان هم پورته ځي چې له ده سره زموږ فعالیت ډیریږي. نو په دغه حالت کې تمرکز او زده کړه بهتره کیږي. مننه.